د پښتو رسنیزه ژبه درنو مینوالو سلامونه او ښې چارې. دې ورځو کې زه خواله رسنیو کې شو ته متوجه سوی یم چې ځینې ملګري شو د شو پر ځای لیکي، یعنی هدف یې شو وي خو لیکلی شو وي. کله چې شو ته بل واور کې شو ترې جوړیږي او معنا یې بدلیږي، ان د ژبې زمانه ورسره بدلیږي. خو په هغو مسلکي بحث ته به ډېر نه ورځو، خاص لنډ مثالونه یې درکوم، بیا تاسو پوهېدلی سئ چې شو ولیکئ او که شو ولیکئ. اوس مثال دی، داسې ګڼو چې دفتر ډېر فعال نه شو ساتلی. اصل د دې کس منظور همدغه دی، د دفتر نوم یې لیکلی خو ما لرې کړ. منظور یې دا دی چې داسې ګڼو چې دفتر ډېر فعال نه شو ساتلی، خو شو ته چې بل واور کړی د نه شو یې ترې جوړ کړی او معنا یې غلطه راځي یا ناسمه راځي. اصلي هدف د ده دا دی چې داسې ګڼو چې دفتر ډېر فعال نه شو ساتلی، خو لیکلی څه دي چې داسې ګڼو چې دفتر ډېر فعال نه شو ساتلی. د ده خو مطلب همدغه دی، خو ځینې خلک ممکن مطلب دا ترې واخلي چې کوم دفتر و دوی فعال نشو ساتلی، یعنی دوی ته کار نسو ورکولی یا په کار نسو اچولی، داسې ناسمه معنا ورکوي. یا یو بل مثال دی، یو ارمان خو پوره شو، دا هم ناسم دی. سم باید داسې ولیکل سي چې یو ارمان خو پوره شو. کله چې منظور ستاسو شو وي بیا یې په یو واو سره ولیکئ او په دوو واوونو سره یې مه لیکئ، لکه دغه مثالونه ما درته وویل. د واو باندې بیا وروسته نورو ځایونو کې هم بحث راځي. او بل چې دا یو په یو واو سره سم دی، په دوو واوونو سره یو مه لیکئ، یو نه یو جوړیږي. په راتلونکي ویډیو کې په دې خبره کوو چې یو واو چیرته راځي او دوه واوه. یو لنډ فرمول دی چې زده یې کړئ، بیا ستاسو ستونزه ډېر ورسره هواریږي. ښه وخت.